د پاکستانی رسنیو راپور افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنۍ را په دې خوا پاکستان کې ترهګریز بریدونه 83% زیات شوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. د سولې مطالعاتو لپاره د پاکستان انسټیټیوټ خپل راپور کې وایي په افغانستان کې د اسلامي امارت واک ته له رسېدو را په دې خوا د اګست کال 2020 څخه تر اپریل کال 2023 پورې په پاکستان کې ترهګریزو بریدونو کې 93% زیاتوالی راغلی. د راپور تر مخه په دغو بریدونو کې 92% په خیبر پختونخوا او 80% په بلوچستان کې شوي دي. راپور کې د افغانستان په اړه د پاکستان د تګلارې نیمګړتیاوې په ګوته کړل شوي او ویل شوي چې پاکستان باید د پوځ له اړخه جوړیدونکي خپل افغان تګلاره کې د پارلمان، مدني ټولنې او نورو ښکیلو اړخونو سره په سلا بدلون راولي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره تجارت، اقتصاد او د خلکو ترمنځ رابطو اړخ ته پام وګرځوي. د پیپس ریپورت کې په ګوته شوي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د حکومتدارۍ، نړیوالې پیژندنې او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. راپور کې ویل شوي چې له دغو ننګونو سره مقابله کې ناکامۍ نه یوازې د افغانانو بلکې د سیمې د هیوادونو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د راپور تر مخه اسلامي امارت د ټي ټي پي له مسئلې څخه ځان لرې کړی چې د پاکستان یوه مهمه اندېښنه ده او د ډیورنډ پر کرښه او د پاکستان پر پوله د اغزن تار لګولو په اړوند یې ملي دریځ خپل کړی چې له امله یې وخت په وخت په پوله ناامني او کله ناکله نښتې رامنځته کیږي. د دفاعي چارو څیړونکی میجر جنرال انعام الحق وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باورۍ زیاتولو کې د ډیرو خلکو لاس دی. رسنیو سره خبرو کې هغه وویل دا چې اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ هم بې باوري شتون لري او په ماضي کې د دواړو هیوادونو له اړخه څه تېروتنې هم شوي چې هغه اوس سمول پکار دي. اسلام آباد تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران د پاکستان پر ضد د افغانستان څخه بریدونه کوي او له افغان طالبانو څخه یې غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان په ضد دې ګامونه پورته کړي، خو د افغانستان اسلامي امارت دا د پاکستان پخوانۍ کورنۍ ستونزه ګڼي. د پاکستان د حکومت وینا ده چې د مې په 8 د پاکستان په سفر راغلي د طالبانو د موقتي حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي سره خبرو کې پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ پر پراختیا او د سرحدي تاوتریخوالي په کمولو باندې موافقه شوې ده. ریپورت وايي پاکستان باید په داسې پالیسۍ جوړولو کار وکړي چې د زور کارولو پر ځای د افغانانو د زړونو او ذهنونو په ګټلو لاره جوړه شي.